Afghan Crick HD YouTube channel. Subscribe for more videos. السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ، د صحت په کلیو کې به نغښتي وئ. ګرانو دوستانو، نن به زه تاسې ته وایم چې د IPL غوره لیګ سیالیو کې اووه لوبه د چا لخوا ترسره شوه. نو دوستانو، که دغه ویډیو مو خوښه شوه نو لایک یې کړئ، خپلو ملګرو سره شیر کړئ، زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو، IPL لوبو کې اووه لوبه د ممبئی او د کلکتې لوبډلو ترمنځ ډېره خوندوره او په زړه پورې لوبه ترسره شوه چې کلکتې لومړی بیټینګ ترسره کړ چې په ټاکلي 20 اورونو کې 233 منډو هدف ورکړ ممبئی لوبډلې ته، چې د کلکتې لوبډلې لخوا نه شبنم ګیل چې و هغې 80 منډې ترسره کړې او هغې سره یو بل لوبغاړي هم 54 کریس لاین ترسره کړې چې کریس لاین نوم یې دی، او بل چې دی خطرناکه انډرو روسل بیا 80 منډې په 40 بلونو ترسره کړې چې ډېره تیزه لوبه یې ترسره کړه. نو دوستانو، په ټوله کې د کلکتې لوبډلې ممبئی ته 233 منډو هدف ورکړ چې د ممبئی لوبډلې لخوا نه لومړیو بیټسمینانو کومه داسې خاص لوبه ترسره نه کړه چې ډېر زر وسوځېدل، او د هاردیک پنډیا زبردستې لوبې ډېره خوندوره کړه لوبه، که څه هم وروستیو کې داسې ښکارېدل چې لوبه به ګټي ځکه چې ډېره په زړه پورې لوبه یې ترسره کړه. تقریبا چې په 37 بلونو یې 90 منډې ترسره کړې چې ډېره خطرناکه لوبه او تیزه لوبه یې ترسره کړه، خو بدبختانه چې لوبه یې وبایلله. دوستانو، د ممبئی لوبډلې مینوالو ته د صبر غواړو. نو دوستانو، تاسو ته به زه د IPL لوبو کوم د ټیبل چې دی هغه هم تاسو ته ښایم چې په څوم نمبر دی لوبډلو د خوښې لوبډله مو په څوم نمبر کې ده. نو دوستانو، لومړی نمبر کې چې د هغه د ډیلي لوبډله ده چې 12 میچونو کې 8 یې ګټلي دي، 4 یې بایللي دي، 14 پوینټونه لري. او دوهم چینای سوپر کینګ ده چې په 12 کې 8 یې ګټلي دي، 4 یې بایللي دي. دریمه چې د ممبئی لوبډله ده، او څلورمه د سنرایزر حیدرآباد لوبډله ده، او پنځمه د KKR لوبډله ده، او شپږمه د چینای البته وبخئ کینګز 11 پنجاب لوبډله ده، اومه د راجستان لوبډله ده، او وروستی 8م نمبر باندې بیا د RCB لوبډله ده. نو دې سره RCB لوبډله داسې ښکاري چې د لوبو څخه به بهر شوي وي. نو دوستانو، که دغه ویډیو مو خوښه شوي خامخا یې لایک کړئ، خپلو ملګرو سره شیر کړئ، زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. د همدغې ویډیو لاندې په سور خط باندې سبسکرایب لیکل شوی دی، هغه کلیک کړئ، او ورسره خوا کې د بیل ایکن راځي هغه هم کلیک کړئ، ځکه چې تاسو ته موږ دغسې نوي ویډیوګانې او نوي معلومات اپلوډ کوو. نو دوستانو، دا د تاسو د خبرولو دپاره موږ دغسې زیار باسو، محنت کوو چې تاسو خوشحاله وئ، د کرکټ هر ډول معلومات څخه خبر وئ. نو دوستانو، خامخا یې شیر کړئ خپلو ملګرو سره او لایک یې خامخا کړئ. مننه، د خدای په امان. بای بای.